قریشي ولې وایي چې د امرالله صالح خبرې خپلې نه وي؟ په هند د څه تور پورې کړی او د امریکا غلطي څه وایي کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي الجزیري انګلیسي برخې سره د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه مرکه کړې او د افغانستان وضعیت یې هیله بښونکی بللی. نوموړي د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې کله په لومړیو کې طالبان کابل ته دننه شول خلکو سره ویرې او اندېښنې وي، خو اوس وخت کې کابل او په لویه کې افغانستان امن دی او خلک له ډار او ویرې پرته ژوند کوي. له قریشي بله پوښتنه دا وه چې په 2001 کال کې د امریکا لخوا پر افغانستان وسلوال برید څنګه ګڼي. قریشي په ځواب کې وویل چې هغه وخت امریکا سره له پوځي اقدام پرته بله کومه لاره نه وه. امریکا اړوند چې په افغانستان پوځي برید وکړي او پوځیان افغانستان ته راولي. قریشي وایي د 2001 کال امریکایي پوځي برید وروسته امریکا ته پکار وه چې د جګړې پر ځای د افغانستان په سولې او بیا جوړونې کار کړی وی، خو امریکا تر ډیره پیسې په تیرو 20 کلونو کې په جګړې مصرف کړي او کمه برخه د افغانستان په بیا جوړونې. د الجزیري خبریال بل ځای کې د امرالله صالح خبرې راغستې دي. په تیر کې پاکستان د طالبانو خوندي او پټنځای بلو، خو قریشي ویلي دي چې د امرالله صالح خبرې خپلې نه وي بلکې د یو بل هیواد په لارښوونې خبرې کولې. قریشي وړاندې وایي چې امرالله صالح د پاکستان پر ضد څرګندونې د هند په اشاره کولې. نوموړي په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي که چیرې افغانستان کې اقتصادي کړکېچ رامنځته شي نو لرې نه ده چې پر پاکستان به هم منفي اغیزه ولري او ګڼ شمېر کډوال به پاکستان پر لور روان شي. نوموړي دا هم ویلي دي چې افغانستان کې د تیر حکومت په سقوط سره پاکستاني طالبانو په شمول یو شمېر نور وسلوال هم له زندان خوشي شوي دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو لیدونکي وئ. د قریشي د دې څرګندونو په اړه چې امرالله صالح د هند په اشاره پاکستان ته خبرې کولې تاسو څه نظر لرئ کولی شئ د کومنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا او نور ویډیوګانو خوشحاله وخت ولرئ.